ملګرو اول خو الله تعالی دې ستاسو د ټولو میندې ژوندۍ لري او که چا د دې نړۍ څخه تللي وي نو هغوی ته دې الله تعالی لوړ مقام ورکړي. یو نوی ریسرچ دا شوی دی او دا ویلی شوي دي مور چې کومه ده مور ته په هره یوه ژبه کې چې کوم لفظ ویلی کېږي هغه د ما نه شروع کېږي. یعنی ما، ممي، مور، موم، مدر، همدغه شان چې د دنیا کومه ژبه وي که نه نو په هغې کې به مور ته چې کوم ټکې ویلی کېږي نو هغه به د ما نه شروع کېږي، یعنی د میم نه د ام نه به شروع کېږي. اوس ساینسدانان وایي چې یاره دا څنګه کیدی شي؟ نور هر څه چې کوم دي په دنیا کې د هغې ټکي مختلف دي. یعنی کرسۍ ته په پښتو کې کرسۍ وایي، همدغه شان په انګلیش کې ورته چیر وایي، همدغه شان ډېر څه دي چې د هغې نومونه ډېر مختلف دي. خو واحد مور یو داسې ټکی دی چې د هغې نوم چې دی په هر یو ژبه کې سیم دی، یو شان دی، د یو ټکي نه شروع کېږي. نو ساینسدانان چې کله په دې خبره باندې ریسرچ کولو نو هغوی بالکل حیران پاتې شو. ولې که تاسو سوچ کړی وي نو یو ګونګی چې کله خبرې نشي کولی نو د هغه خولې نه څنګه اواز راوځي؟ همدغه شان اوازونه د هغه د خولې نه راوځي. نو بیا همدغه اواز که تاسو چېرته بند کوئ یعنی دا شونډې چې تاسو کله وجنګوئ دا الټه راو، یعنی هغه میم پکې راو، یعنی ګونګی هم دا احساس کولی شي دا میم ټکی چې دی دا د ګونګي په خوله باندې راتلی شي. نو یو انسان چې کله وړوکی وي ماشوم وي نو د هغه په خوله باندې همدغه ټکي راځي نو بیا چې کله هغه لږ غټېږي د ماشوم شونډې چې کومې دي هغه بندېږي صحیح طریقې سره. نو بیا هغه مور ته چې کوم دی هغه ما ځکه چې مور د سره په کور کې وي نو هغه مور ته داسې قسم ته القابات استعمالولی شي، مور ته نوم اخیستی شي او هغه نوم چې کوم دی په اول ځل د ماشوم د خولې نه چې کوم راوځي هغه ما دی، میم نه هغه ټکی شروع کېږي. یعنې تاسو سوچ کړئ چې دا د قدرت یو څنګه راز دی چې دی د انسانانو په خولو باندې ورکړی دی. الله تعالی موږ ته دا ښایي چې ستاسو د مور یو ډېر غټ مقام دی. ستاسو مور چې کومه ده تاسو یې پیدا کړې یې، ستاسو ته یې زندګي درکړې ده، خپل جسم نه یوه غوښه جدا شوې ده او ته جوړ شوی، یعنی مور چې کومه ده د هغې یو غټ مقام دی. دا الله تعالی یو فیکټ ورکړی دی دغه انسانانو ته. نو زه بیا دعا کوم چې الله تعالی دې ستاسو د ټولو میندې ژوندۍ ساتي چې د چا د دې نړۍ څخه تللي وي هغوی ته دې الله تعالی لوړ مقام ورکړي. دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ او دا راز چې کوم دی دا خپلې مور ته هم ووایئ چې د انسان د خولې نه کوم پیله ټکی راوځي هغه ما وي، یعنی مور. او د نور معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو هم کړئ. والسلام.